بدرنگ یمدن صحابه کرام راغلل له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل چې ای د الله جل جلاله رسوله کله چې د شعبان 15مه شپه شي نو ته هغه په عبادت او ویښه تېروي او د شعبان 15مه ورځ روژه نیسي دا د څه لپاره ده؟ د الله جل جلاله رسول ورته وفرمایل زه د شعبان د میاشتې په 15مه ورځ د دې لپاره روژه نیسم چې په دې ورځ د انسان عملنامه سپینه وي او دا مې خوښیږي چې زما د عبادت شروع په عملنامه کې په روژه باندې شي. د شعبان د میاشتې 15مه شپه کې د دې لپاره عبادت کوم او په ویښه یې تېروم چې دا مې خوښیږي چې کله مې الله جل جلاله ته د کال په آخر کې زما اعمال وړاندې کیږي نو هغه مې هم په عبادت کې تېره شوې وي او په عملنامه کې مې آخر عمل عبادت وي. عائشہ رضی الله عنها وایي په دې شپه به رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کاوه او کله به چې سر په سجده کېښود دومره به یې اوږدوله چې ما به ویل چې خدای مه کړه د هغه څخه روح وتلی وي. لاس مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پښې ته ور وړاندې کړ چې کتل مې د هغه مبارکه خپه په ټکان کې وه. وروسته پوه شم چې هغه صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او بیا مې خپل غوږ د هغه خواته ور نږدې کړ چې په سجده کې ژاړي او دا دعا کوي خدایه پناه غواړم ستا له قهر او عذاب څخه، خدایه پناه غواړم ستا په طرف او حرکت کوم ستا طرف ته، خدای ستا شان چې لایق د عبادت دی موږ هغه قسم عبادت نه دی کړی. د برات په شپه د راتلونکي کال تقدیر لیکل کیږي او دعا کولی شي د انسان تقدیر ته بدلون ورکړي. نو هیله ده چې په دې شپه الله جل جلاله ته عبادت وکړئ او د ټول مسلمه امت د اتفاق لپاره دعا وکړئ. دا زکه چې تقوا نشته اذکار نه